جلال آباد ښار کې یو او نن راغلی یو خپرونه درته لرو په څمڅاریو او ترڅنګ یې په جامو. داسې هینډ ورک کار دی، دا مرۍ کار لري، صحیح دی. 1400 افغانۍ. دا ننګرهار لږ ګرم ده، بعضې خلک د سیاح وطنو ته ځي او دلته کارونه هم بیا لږ ورسره. اوس په دې وختونو کې چې زیات خرڅېږي هغه د میک اپ کریم دی چې د ګرمۍ ضد د میک اپ کریم دی. کلبتو کار هم لري، لاس کار هم لري. دا جنسونه ډېر کم راځي او دا چې راشي یو پیره ختم شي بیا راځي هم نه ورو. زموږ ستاسو افغانان ډېر استعمالوي. مود هم ده نو دیش د کرارې کار دی او ډېر ښکلی کار یې پې کړی. یو خو رنګ تور دی او بل دا کار هم چې ښکلی پې وشي بیا نو څه خوند کوي. دا میک اپ کریم هغه میک اپ کریم دی چې 100% د اوبو ضد دی. دا یعنې مخ داسې سپینې لکه پلاستیکي میک اپ دی چې په مخ دې وخویه پاک سپین راولي. تیار یې جوړېږي او دا چې دی زموږ د خپل د لاس کار دی، خپله موږ جوړوو. هغه چې دی بیا د مثال بیرون ملکونه یا د هند نه یا د چین نه راوړي، هغه خارجي شی نه دي، تیار با کیفیته شته دی او له بازار څخه 100% ارزانه ورکوو. خپلو قدرمنو لیدونکو ته هغه ستاسو انصاف هم وروښیي چې انصاف مو سره کم دی او دی بیا قضاوت کوي. دا جوړه ده، دې کې بیا خپل دا د لاس کار شوی سلمه کار دی. دا یوازینی ریټ یې په 50 افغانۍ نه په 50 افغانۍ د غونډ افغانستان په سطحه ذمهواري لري چې 50 افغانۍ. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې. د هیواد افغانستان د یوټیوب چینل لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په دې تمه چې تاسو ټول جوړ وئ، روغ وئ، د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. جلال آباد ښار کې یو او نن راغلی یو خپرونه درته لرو په څمڅاریو او ترڅنګ یې په جامو. تر وروستیو راسره پاتې شئ. د خپرونې کوربه محفوظ کاکړ یم او خپرونه تر وروستیو راسره تعقیبوئ. سولې پارک، زیرزمیني مارکیټ. ښه، دلته اسدالله آرایش فیشن یې لیکلی، دلته به ورسو چې دی په څه غورو کې دی. راځئ هیوادوالو، سلامونه. سلام علیکم، روغې جوړې بخیر یې؟ ډېره مننه. ژوند ښه دی؟ شکر الحمدلله. تاسو خپله ښه یاست؟ ښه. شکر الحمدلله. انرژي دې څه نه؟ اسدالله یې که نه اسدالله بل یو دی؟ اسدالله زمونږ چې دی پلار دی حاجي اسدالله عبدالزی او زه چې یم د هغې زوی یم احسان الله عبدالزی. احسان الله؟ او بالکل احسان الله عبدالزی. جنسنګ دې څه کړه؟ والا بس کله کله چې مېلمنو ته راواخلې ته خپله څکې. انشاءالله تا ته خو مې هم راوښتی دی خو تا ویل چې لږ یخ دی لږ ګرم شي بیا به یې وڅکمه. ښه، ګرم ګرم ښي که یخ؟ والا یخ خو به د ګرمۍ کې ښي ځکه چې ګرمي ده. نو بیا ما ولې ګرم انتخاب کړ؟ ستا خپل انتخاب دغه دا چې خپل ذوق یې دا نو داسې دی په سور کې بې سوره سوی یم. ښه، دوکان ته راغلي یو، دلته به له ده سره وغږېږو. څمڅاري ستر دوکان دی. څه ډېر پلورل کېږي؟ البته څه نوم یې دی؟ احسان الله عبدالزی. احسان جان، څه ډېر پلورل کېږي په دې اوس وخت کې؟ وروره اوس خو داسې دی چې د ګرمۍ سیزن دی او زمونږ خو چې دی ټول د ارایشګاه سیسټم دی، هغه سر نه مکمل ټول د ارایشګاه جنسونه، هر رقم جنسونه موږ سره اصلي با کیفیته شته دی او له بازار څخه 100% ارزانه ورکوو. اوس په دې وختونو کې چې زیات خرڅېږي هغه د میک اپ کریم دی چې د ګرمۍ ضد د میک اپ کریم دی. همداسې باډي واش یې، باډي لوشن یې، دغه شی نه د سر شامپوګانې، تیلونه، د میک اپ سیسټم کې چې هر رقم جنسونه یې له موږ سره موجود دي. اوس مثلا هغه ټول د سر شامپوګانې دي، همداسې عطرونه دي، سپریګانې دي. ګرمي ده خلک سپریګانې او عطرونه دا شی نه سخت زیات اخلي، همداسې فیس واشونه مور سره خلک زیات اخلي. نور بس زه تاسو ته یو څو شیونه معرفي کوم، تاسو به هیوادوالو ته وښیوئ چې څنګه دي څنګه نه دي، کیفیت به درته ووایم. ارزان هم دی، مناسب ریټ به مې انشاءالله دوی سره غږېږو. تاسو ده راته ووایستئ هغه څه در سره شته چې په ننګرهار ښار کې نه وي؟ یاره و بالکل داسې ډېر شی نه دي چې هغه جنس په ننګرهار ښار کې بهي نه پیدا کېږي. مثلا هغه تنها زمونږ د دوکان برانډ دی، بل چېرته نشته. مثلا څه شی؟ لکه داسې یو میک اپ کریم دی چې موږ په خپل لاسونو باندې جوړ کړی دی، خپل هم جوړ کړی دی او موږ هغه خپل مشتریانو ته ورکوو په 100% ذمهوارۍ سره چې د اوبو ضد دی، د هر جنس هر
لخوانه مشترین لخره خده لام د کریم به پیل کو ته کریم را واخله او په کریم به خبرې او وکړو ته بیرونو چې مغز نه مشترین ته هیوادوالو وای بیرون وزو له همدا علامه غځای به شروع کو او له هیوادوالو سره به خبرې وکړو تاسو خبرونه در سره تعقیبوي چیرته مزي موږ خو بیرون راغلو د په وینا او دای به هغه کریم راته ووایي یا تر تشریح کې کوم چې مخکې د وری کوله کریم دی خلک به چې دا ګولډن کریم دی خو نه د ګولډن کریم نه دی دې کې مونږ یو رقم د میک اپ کریم اچولی دی دا میک اپ کریم هغه میک اپ کریم دی چې 100% د اوبو ضد دی دا یعنی مخ د سپینې لکه پلاستیکي میک اپ دی چې په مخ دی و خو یې پاک سپین راولي یعنی دا 100% په ذمہواری سره ده دا چې بلاس باندې د سو وهل شي سپینواله خالي وګوره 100% په ذمہواری یعنی هر لخوانه د اوبو ضد سپینواله خالي چک کړه څومره وخت کې سلیری ساده ګارانټي ذمہواری لري سلیری ساده بوردار مخ نه ان شاء الله نزي دا موقتی ښکلا لري کنه طبي تلپاتې دا موقتی ښکلا لري لکه سلیری ساده راځي نه خويند چې ودونو د زی پروګرام د پاره زی د لپاره بیا د میک اپ کریم استعمالوي یوازې زنانه استعمالوي یوازې زنانه استعمالول شي زموږ هغه کوم خويندې چې دي د هغو لپاره ښه فرمول دی فکر کوم دا سپېدونه یې دا ورته ښه ثابتېدلی شي که نه یو خو ریټ کم دی او بل جنس یې ښه دی با کیفیته دی جنس بالکل دا ستاسو خپل تولید دا خپل تولید هم دی زمونږ بالکل ښه د دوی په وینا چې دا مو خپل تولید دی او د دوی ډېر زیات مینوال دي دلته په ننګرهار کې او د دوی لپاره ډېر مشتریان هم د همدې کریم راځي مخکې زه همالته مصروف وم خپرونه ملا نه وه پیل کړې څو دنه خویندې راغلی هم دا کریم یې ورنه وپېره په دې معنا چې دا ښه نتیجه ورکوي او ښکلی کریم دی راځه هغه نور څیزونه راوښیه کوم چې ډېر هیوادوال خوښوي سینمیکس ټوب ده په غون ننګرهار کابل افغانستان د ننګرهار افغانستان څلور د ولایتونو کې مشهوره شوې ده نن سبا سخت زیات په غون بازار کې ډېر ریټونه مختلف چلیږي ما سره یوازینی ریټ چې 200 افغانۍ دی هغه هم 100% په ذمہواری چې بارکوډ او دواړه بارکوډونه اوریجنل په ذمہواری دي هر جنس په ذمہواری ورکول کیږي همداسې نور شي نه دي لکه یو دغه باډي واش ده دا د څه لپاره دی دا خو دې ورته ونه ویل دا چې د مخ چملکی لپاره ده دا د مخ چملکی لپاره ده د مخ رټو لپاره ده یعنی ډېری خوبیان لري مخ سورواله ختمي په مخ باندې رټي تیر سری ګونځي یلقي ټول لپاره بهترینه ټوب ده او ریټ هم ډیر کم دی 200 افغانۍ په 200 په هغه ستونزې چې تاسو په زرو پیسې پرې مصرف کړي دي د دوی په وینا چې یوازې همدا یې درمل دی او یوازې همدا ورته کافي دی ښه نور دغه باډي واش ده ښه دا اوس په غون افغانستان کې چې دی زه به تا د بوی خمتې خپل نو بیا صفت وګورئ څنګه بوی دی څنګه نه دی بوی خالي ته چک بوی وګوره څنګه ده بالکل ښکلی دا قضاوت کې چې څنګه ده څنګه نه ده زما له اړخه قضاوت علي دی او ښه بوی و بهترینه بوی لري او ریټ هم ډیر کم ریټ دی به یعنی کریټ چې کله د دکاندار رالی او تاسو بیا خپل ریټ وګورئ څومره کم ریټ ځینې خبرې ګونګې ښیي په هر څه کې وضاحتونه ښه نه وي دلته راشه او له همدې ځایه بیا ترلاسه کوي چې په څو یې درته وایي او دا راته وایستئ د دې سربیره نور کوم څیزونه ډېر پلورل کیږي د دې د برسیره دغه کریمونه دي دغه میک اپ کریمونه همدغسې هغه د شپې لخوا نه چې کوم کریمونه استعمالیږي زمونږ خپل کریم دی د مکس کریم په نامه هغه هم له موږ سره موجود دی هغه هم ډېر ارزانه ورکوي او ډېر په ذمہوارۍ 100% په اوښ پوه کې خپل رزلټ ورکوي همداسې سپریګانې د موږ سره هر رقم عطرونه د موږ سره هر رقم داسې یوه در استاسو ته زه معرفي کوم چې ریټ یې مو ګورئ جنس یې مو ګورئ او بوی یې مو ګورئ ښه د ده په وینا چې عطر او ډېر ښکلی عطر را سره دی چې حساب پرې کېږي او موږ یې په حساب خرڅوو نو د هر څه ضمانت کوي او ډېر په ډاډه زړه غږېږي دا چې دی د عطر دی په ذمہوارۍ بوی چې دی سلیري ساده فکس دوام کوي په ذمہوارۍ او ریټ یې بیخي کم د خپلو مشتریانو لپاره او ستا له راتګ څخه همنړۍ مننه چې ته راغلی ستا په خاطر هم فکس په 100 افغانۍ 200 افغانۍ 200 بوی خالي چک وروره دا واقعا ډېر ښکلی بوی دی په بازار کې 300 350 500 افغانۍ خرڅول کېږي موږ سره یوازې 200 افغانۍ 200 افغانۍ نیمه بیه او ادرس یې مخکې ما درته ویله ته خپل ادرس ورته وایه ستا په خوله بیا ډېر ښه دی زمونږ د دکان ادرس درمسال چوک نوې زرزمینی د صلح پارک زرزمینی په نامه 10 نمبر دکان اسدالله آرایش فیشن او هر کله راشئ تل راشئ ان شاء الله تعالی تاسو سره چې کله راغلی 100% له بازار څخه ډېر مراد کیږي چې کوم جنس په بازار کې 100 روپۍ تاسو ته هغه جنس په 80 افغانۍ درکول کیږي ډیره مننه دغه د ویښتانو موضوع زموږ تاسې په دغه پښتنه ټولنه کې ډیره زیاته ده دغه ستونزه ډیره زیاته لیدل کیږي په ځوانانو کې په خویندو کې ویښتان ډیر تویږي د دې لپاره موږ څه راوړي شامپو مامپو ویښتانو لپاره وړه موږ سره چې دي مختلف نوع شي نه دي داسې موږ سره کنډیشنر شته داسې هیر ماسک شته د ویښتانو ستونزه ډیره لیدل کیږي هیوادوالو
هغه ویښته چې جړ شوي وي لکه مثلا جړوالی لري ویښته مات شوي وي خراب شوي وي د هغې ټولو دپاره دا بهترینه جنس دی ارګان اویل د په ذمهوارۍ ده همداسې د ویښتو دپاره یو موږ بهترینه شامپو لرو تر ټولو مهمه مسله هم دا د ویښتو ده دغه شامپو ده دوه رنګه لرو په دې کې په دې کې دوه رنګه لرو دا چې بارکوډ لري یو خو دغه خوبي ده چې 10 کاله بعد هم ته سر خلاص کړه په دې کې 12 میاشتې به تاریخ وي په ذمهوارۍ جنس ریټ هم به زیات کم ده چې کله رالی تاسو به بیا ریټونه خپله وګورئ ریټ ته دلته راسئ ما مخکې ول ځینې خبرې ګونګې ښیي ډېر ځوابونه مو ترلاسه کړل او ډېر ځوابونه به همدلته په دوکان کې ترلاسه کوئ زه باوري یم چې د دوی ریټ به مالي وي د دوی سودا به هم ښه وي او د دوی کار ضمانتي دی او دوی مسلکي دي زه کله کله یوه خبره کوم چې مسلک ډیر زیات مهمه دی او د مسلک ترڅنګ چې تجربه ولري بیا نور علا نور په مسلک کې دوی تجربه هم لري ان شاء الله چې ډیره ښه نتیجه به ترلاسه کړئ چې دلته راشئ او دلته یې وازمایئ زموږ خو یوه خپرونه ده زموږ هدف دا دی چې د خپل وطن محصولات د خپل وطن هغه ننداره تاسو ته ښکلې در معرفي کو یا ښکلې در وښیو نور تاسو راځئ د پلور وروسته بیا تاسو ته معلومات کیږي چې څه ډول نتیجه ورکوي ښه نور داسې څه در سره شته بس وروره جنسونه خو موږ سره ډېر دي خو چې کوم جنس د مشتریانو په کار وي هغې عکس یا نښه موږ ته راوړي انشاءالله تعالی چې په بازار کې هغه جنس په 200-300 افغاني یوازینی ریټ به زموږ په دوکان کې 1.5 افغاني وي یعنې نیم په نیمه بیه به زموږ کم وي نیم په نیمه به ریټ زموږ ارزان مننه ګرمي ده په ګرمي کې تر ډېره بریده پورې پیس واش او صابون ډېر استعمالیږي تاسې دوه ځانګړي راواخلئ او پیس واش نه یو صابون نه چې د هیوادوال دا هم را سره تعقیب کړي او وویني صابون د کپسولي کپسولي صابون فکس په ذمهوارۍ ویټامین سي صابون ویټامین سي پکې موجود دی یعنی ډېر خوبیانې لري او اوریجنل توب هم دغه د خپله بارکوډ ټاپه لري چې دغه د اوریجنل توب یوه نښه ده د دې ریټ په غونډ یعنی ډېر د مخ سپینوالي دپاره راټو دپاره که اوس د خپل جنس ډېر صفت موږ هم تاسو وایي دا د خپل جنس ډېر صفت کوي خو واقعیتا ډېر بهترینه شی دی دې قیمت څومره دی د دې قیمت د خپلو یعنی مشتریانو دپاره او تاسو د راتګ دپاره فکس 80 افغانۍ په غونډ بازار کې د ریټ ذمهوار او دا درته صادقانه وایم چې دا صابون له ما سره ملګري په 200 اخیستی دا بغیر له ګپه درته خو نه پوهېږو چې دا به کوم ډول خو همدغه صابون یې په 200 روپۍ یا 200 افغانۍ اخیستی دی خو تاسو ته مخکې مې ویلې چې زما به انشاءالله د بازار څخه نیم په نیمه به ریټ کم وي او انشاءالله یو صابون لینزونه دي په غونډ بازار کې 100 200 افغانۍ خرڅېږي د دې اصلي ډي سي په دغه ځای کې معلومیږي ډي سي باندې دلته تاریخ لیکل شوی د دې خپل نمبر لیکل شوی چې دغه نمبر دغه رنګ ده یوازینی ریټ په 50 افغانۍ نه په 50 افغانۍ د غونډ افغانستان په سطحه ذمهواري لري چې 50 افغانۍ ډېر کم دکانداران هم نشي ورکولی د څه لپاره ده بس زما دکان کې دا نن ستا لپاره آفر 50 افغانۍ د څه لپاره دی دا د سترګو دپاره د سترګو لینزونه دي ښځې پېژني انشاءالله زنانۍ پېژني زنانو جنس ټول زنانۍ پېژني دا د سترګو لینزونه دي ګاټې دي د سترګو لینز درته په پور اخلم یو بیت هم همداسې دی ښه دا اصلي فیس واش پیداوټ یو کې والا فیس واش د په ذمهوارۍ څنګه د څه لپاره دی دا هغه خویندې ورونه چې په مخ باندې دانې لري په مخ باندې رټې لري په سترګو کې د سترګو لاندې دغه ساحو کې حلقې لري د هغې دپاره 100% په ذمهوارۍ ده ضمانت او ضمانت سره دې قیمت بیا څومره راځي د دې قیمت یوازینی قیمت په 180 افغانۍ 180 بالکل په 180 وروستی او یوازینی قیمت او که زموږ لیدونکی درته راغی بیا ستا لیدونکی که ورته راغی انشاءالله هغې ته به په 180 افغانۍ ورکړو 100 روپۍ تخفیف ډېر دی عالي دی له تا سره مو ډېرې خبرې ودرلودلې ډېره مننه ژوندی اوسې ستاسو له راتګ څخه نړۍ مننه وطنوالو خدای مو آباد او ښاد لره خپرونه لا هم شته او تر وروستی را سره تعقیب کوئ ډېره مننه راځئ لیدونکو تاسو زموږ مله پاتې یاستئ او خپرونه را سره تعقیبوئ سلامونه وعلیکم السلام رور جانه ښه جوړې ډېره مننه څه غورو کې الحمدلله الله نه راضي وو طبیعت شکر الحمدلله نوم نیاز محمد نیاز محمد جانه څنګه د سوداو سره مشتریانو سره الحمدلله بس شکر دی الحمدلله کار دی روان دی الله نه راضي و پوه شوې بس حلاله نفقه دی او مړی رزق دی الله یې رسوي
خو رزق په سره کم رسوي په قیمتۍ که په ارزانۍ بس ولا انصاف انصاف بالکل انصاف 100% انصاف دا هم مسله ده خبره دا ده چې انصاف وي موږ خو راغلي یو چې دغه خپلو قدرمنو لیدونکو ته هغه ستاسو انصاف هم ور وښیو چې انصاف مو سره کم دی او دوی بیا قضاوت کوي ځکه نور ویډیو یې لیدلي دي نور کالي لیدلي نورې جامې لیدلي دي ستاسو قیمت او د هغوی قیمت بیا سره پرتله کوي او انصاف مو ښیي چې څه ډول دی داسې دی ورور جانه ما سره خپل جنس موجود دی هر دکاندار هم داسې خپل وړ راوړي خپل ډیزاین راوړي که نه لکه اوس زما ډیزاین بل دکاندار سره نه د هغه ډیزاین ما سره نه او ریټ معلومه هغه کوي انصاف معلومه هلته پته لګېږي چې نږدې نه خریداري وکړي او بل ځای کې بیا به یې کړي ورور ستاسو دغه د دوا د شرکت ډاکټران دي خدای لري ځینې ښیم هغوی بیا دا خبره کوي چې کله ورسې دوا لږ قیمته خرڅوي بیا څه وایي دا بله کمپنۍ ده کمپنۍ بس د دوی دپاره ښه دلیل د کمپنۍ پیدا شوی خو په هر حال تاسې راځئ چې په جامو سره وغږېږو دا راته وایاستئ چې دا کومې جامې دي دا تیار فیشني کالي دي ودونو خادۍ لپاره دا شیرین خوري لپاره خلک ځان ته اخلي فیشني دا تیار ریډیمیډ کالي راځي ورو پیشني او ریډیمیډ دي تیار دا چې بیا دي دا سیټو کې راځي دا او دا ته که دې خوا ته راواوړې ښه ده له همدې خوا نه به یې پیل کړو د هیوادوالو ته به دا یوه جوړه ور معرفي کوو دې جوړې باندې فکر کوم ډېر غږېدلی یم په دا سپینو او دا کومه جوړه ده اول به دا راته وایه دا ورور جانه ګاج جوړه ده دې کې بیا خپل دا د لاس کار شوی سلمه کار دی دا لیدونکو ته به ښکاري ټول سلمه کار شوی نو دې کې مختلف ډیزاینونه دي ښه زیات ډیزاینونه را سره په دې کې او دې کې ښه دا د کوم ځای دی دا د هند دی وروره د هندوستان او د هندوستان کالي د هندوستان د ډهلي ممبئی د کوم ځای دا وروره اصلا خبرې دا د صورت دی صورت نه بیا ډیلی ته راځي ډیلی نه بیا افغانستان ته راځي ښه د دې قیمتونه څومره دي لکه دې کې وروره مختلف قیمتونه راځي دې کې د 2000 نه واله 1300 نه واله ان تر 15000 روپو پورې راځي هر رقم کالي دې کې موجود د دې جوړې قیمت څومره دی د دې جوړې قیمت خو چې رښتیا او حقیقت خبرې دلته به یې کوو 5,500 فاینل خرڅو 3,500 3,300 پوه شوې وروستی قیمت یې 3,300 لکه اوس تاسو خپله ناست هم وایي د دې یو ډیزاین ما خرڅ کو تاسو خپله وکته چې څو مې خرڅ کو 3,200 مې خرڅ کو چې پاکه خبر دا خو موږ ولیده 3,200 خو دا مو ونه لیده چې همدا جوړه وه که بله وه په 3,200 یې خرڅ کړه ډیزاین کې فرق دی لکه دې کې داسې کار شوی هغې کې دا ګل بل رقم جوړ دی خالي ګل بدل شي مختلف شي دا ګل دا اوس ګوره دا ټول یو قیمت یو جنسونه دي دې کې ما سره ډېر زیات ډیزاینونه دي لکه دا ګوره دا لیدونکي دا ما اوس خرڅ کو ستاسو مخکې صحیح دی د دې دغه ډیزاین دې خلاص کړي همدا ډیزاین مې پوه شوې دې سره خپل شلوار هم وګوره کمیس هم وګوره شال هم ورسره دی هر څه مکمل دغه ډیزاین یې مخکې قدرمنو لیدونکو په 3,200 افغانۍ خرڅ کړه په یو دانه هیوادوال باندې نو د ده په وینا چې دا موږ 5,000 4,000 افغانۍ به یې کوو او وروستی ریټ چې همدغه دی بیا زموږ لیدونکو ته هم په همدې ریټ یې ستاسو لیدونکو ته به خاص تخفیف وي خاص چې څونه تخفیف ورته ته د 3,200 کې کولی شي ستاسو لیدونکو ته به او هغه مشکل ډېر تاوان پکې ونه کوي مقصد ستاسو لیدونکو دپاره 2,800 2,800 زموږ د لیدونکو 400 یې زموږ لپاره مراعات وکړ 2,800 او دا زه درته وایم چې دا ډېر بهترینه قیمت دی او په دې ارزي هم فکر وکړئ دوی کې دومره غمی کار شوی دی د مرۍ کار شوی دی دا وګوره دا ټول لاسي هینډ ورک دی ته وایي ورور مې ښه لکه مرۍ کار هم لري کلبتو کار هم لري لاس کار هم لري دا جنسونه ډېر کم راځي او دا چې راشي یو پیره ختم شي بیا راځي هم نه ورور او دا چې بیا دویم ځلي اډر ورکړي ډېر وخت نیسي موږ ته به یې په څوره خرڅ کړي ستاسو لپاره 2,800 ما ته او ستاسو لپاره زما لپاره 2,000 خپله یې که ستاسو لیدونکي ستاسو یو ساعت خو به دې کړی ورته ته یې مفت یو سنې در نه وړو ما نه چې ته 2 جوړې مې چې ولاکه ستا د دې ځوانۍ نه م ښیي خو اوس دې همدا خبره وکړه لکه تاسو لیدونکي یاد کو چې مونږ لپاره نه زما لپاره ستا لپاره تخفیف 100% تخفیف 1 روپۍ مور مفت کالي راځئ لیدونکو له خیره زما له ادرس راځئ ما سره د دې سرنواله تر هغه سره پورې چې کومه جوړه دې خوښه ستا لپاره پرې مننه قربان سم همدغه یوه خبره موږ ته کافي ده نور اړتیا نشته
که تاسو لږ په زحمت شئ دې غاړې راشئ په دغو جامو به لږ خبرې اترې وکړو له خیره دې غاړې به له همده سره وغږېږو چې دا جامو قیمتونه څومره دي څو خرڅېږي صحیح شو دا کاټن دی ګوره لاس کار والا دی ستاسو په خاطر 1400 روپۍ 1400 کاټن دی کاټن دی دې کې لاسي کار شوی دی همداسې هینډ ورک کار دی دا مرۍ کار لري صحیح دی 1400 افغانۍ دا کاټن دی دا وګوره دې سره خپل شال صادر راځي ستاسو لپاره 1400 افغانۍ 1400 دا هم هندۍ دي دا هندي 100% په ذمواري دی وروره بیا دې کې ما سره پاکستاني جنسونه هم شته ګنډلي هم شته ناګنډلي هم شته دی ان خدا بخش کمپنۍ والا یو مشهور برانډ دی د هغې کالي مونږ سره شته دی دا بیا هندي گاچونه دي لاس کار یخک کار والا دا وګوره ټول یخک کار لري 1300 افغانۍ 1300 بالکل 1300 ډېر دا بیا خامکی گاچ دی یخک کار هم لري خامک هم لري استر پایجامه هر څه ورسره دي ستاسو په خاطر ستاسو د لیدونکو احترام لپاره 1400 افغانۍ 1400 افغانۍ او ښه رنګ نه دی داسې وخت راغلی چې 2.5 زره مې هم خرڅ کړي اوس پاکه خبره کوم بېماني ښه شی نه دی او وروستی ریټ دې په څو خرڅ کړی وروستی ریټ چې مې خرڅ کړی دی 1900 نه مې یو روپۍ هم کم نه دی خرڅ او 1400 ستاسو د لیدونکو لپاره 1400 او ډېر ښکلی ډیزاین نه دی بالکل ډیزاین یې ډېر سمپل ډیزاین دی مکمل خامکي دی یخک کار دی او صادر یې ځان ته څه وایي صادر یې هم ډېر ښایسته صادر دی شال په دغه کې بیا تا ته کوم ډیزاین خوند درکوي په دې ټولو ډیزاینو کې چې زما فیورټ ډیزاین دی بیا هغه دا دی تور نه صرف د دې دا ډیزاین ورور لکه ډېر یو انتیکه نازکه سمپل کار لري بل د دې صادرونه ډېر ښایسته راځي خپل ګلداره دوپټې لري ښه دې قیمت څومره دی دا هم ستاسو په خاطر 1100 افغانۍ 1100 افغانۍ د دې خوبي څه ده د دې خوبي دا ده چې یو خو داسې دی بیستره دي که نه د اوړي کې ګاګ ډېر وایي کاټن لکه ولې استرداره نه شم اغوستی دا استر نه غواړي بیستره کالي دي که دا شو بیستره دي لکه د کاټن غونته کې استعمال لري دا هم او بیا دا څنګه دی په دې راته وغږېږه دا خو بس ځان ته ګاک لري دې کې ګوره دامن کې ټول هینډ ورک کار دی بره بیا مکمل فیشني دی او صادر هم مکمل ډک جوړ راځي د دې ټول لاسي کار شوی دی لاسي کار شوی دی د هندوستان راغلی دا لاس کار نه دی صرف بارډر دامن لاس کار نور ماشیني هندي دی او نور ماشیني کار دی د دې قیمت څومره دی د دې قیمت بیا 2000 افغانۍ 2000 افغانۍ دا لږ ښه دی ځکه چې په دې کې مرۍ هم کار هم ډېر مرۍ کار هم شوی ډک هم جوړ دی بل صادر مکمل فیشني ډک جوړ راځي بیا دې کې زه تاسو ته وبښئ او پاکستاني جنس ښیم تیار ګنډل شوي هغه بیا خدا بخش کمپنۍ والا خدا بخش کمپنۍ دا لکه چې ډېره مشهوره کمپنۍ ده څنګه توکل خدا بخش ماریابي دا داسې کمپنیانې دي چې حساب برانډ دی که نه لکه د دې جنسونه بیا ډېر ښایسته جنسونه یې په ذموارۍ دا بیا څنګه دی دا خو قیمت چې حقیقت خبره 4000 کو خرڅو 2.5 زره 4000 قیمت 2.5 زره خرڅوي 2.5 زره خرڅو استینم فور کار دی لاس یخن کې لاس کار دامن کې لاس کار شلوار هم کار لري پنسو کې دا ورسره شلوار راځي جالب رنگ دی او دا صادر هم کار لري ښه پیور بیمبر گاج صادر دی صادر کې هم کار لري مننه هیوادوالو ته به پیغام څه ورکړې هیوادوالو ته به پیغام دا ورکو چې بېروزګاره مه ګرځئ که لږې که ډېر خپل کار وکئ ولې چې نن سبا داسې وخت یې ولا که رور هم درته یو لسګون درکړي یعنې که هر ځوان یې زه ورته دا وایم خپل همت وکړه او وایي هغه یو خبره ده وایي ځوان چې په همت ښه ښکاري شاهین صاحب وایي خوند کې چې 15 روپۍ په نره وګټې خوند کړي چې خولې وجود هوا ته واړوي ټول همداسې ده ورور جانه وایي دا شپې ورځې دې چا ته اړوې زه خو د مرګي یم که ما ته اړوې ماشاءالله لمر دې مړاوې کړي دي ګلان د اننګیو ظلم دی چې ګڼې زلفې شا ته اړوې دا باید که نه خوند که چې 15 روپۍ په نره وګټې خوند که چې خولې وجود هوا ته اړوې څنګه ته خو ورور مې شاعر هم ماشاءالله وختې ښه شاعر یم نو بس دا خو بیا بیخي ښه خبره ده ډېره مننه وروره قربان مشم د ډېر یو ښکلی سړي سره مرکه ودرلوده ښکلې خبرې کولې او ډېر زیات تحفیف و ما ته خوند راکړ همدې دوکاندار او ډېر منظم او په ډېر ښه شکل دوکانداري کوي د دوکاندارۍ لپاره یو اصل دا دی چې ښه اخلاق ولري او ښه پیرودونکي هم ولري نو تر وروستۍ را سره پاتې شئ زموږ خپرونه تعقیبوئ
خپرونه تاسو را سره تعقیبوئ او بل دکاندار ته به ورسو د سره به خبرې اترې ولرو او بیا به له خیره خپرونه هم پسې راټولوو اساسه او دلته نو یو حاجي صاحب ولاړ دی. سلامونه ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. خیر څنګه یې استاد؟ جوړ ان شاء الله. طبیعت دې ښه دی؟ شکر. وخت تېري ښه ده؟ خیر. شپې ورځې تاسو خاص دي ان شاء الله. روزګار څنګه دی؟ ولا بس شکر ده الحمدلله. ښه ده. دکانداري ښه ده. لږ اوړی ده د اوړي د طرفه لږ کارونه لږ کمزوري خو بیا هم ښه ده شکر ده. دغه اوړي کې ډېر په اصطلاح باندې دکانداریان شکایت کوي د پلور نه. هو خو دا ننګرهار لږ ګرم ده. بعضې خلک د سیاخ وطنو ته ځي او دلته کارونه هم بیا لږ ورسره کمزوري داسې هم نه کېږي چې په ګرمي کې ننګرهار دکان نه واخلې بل ولایت ته یوسي. داسې خو نه شي امکان نه لري. که کېدلی کوله هم هو نو بیا کولم خو امکان نه لري. هو ولې چې یو بل ولایت ته ځي مثال هلته مصرف بیا غواړي کاروبار هلته انتقالوي مصرف لري. همدا ننګرهار کې صحیح یاست. صحیح یاست او دې وخت همدا جې صحیح. حاجي صاحب په ځینو جامو به وغږېږو تاسو لږ مخکې راسئ په دې به خبرې اترې ولرو بیا به پسې ځو له خیره. دا کومه جامه ده حاجي صاحب؟ دا چې دی غمو جوړه ده. غمو جوړه ده دا په حساب زموږ استاد افغانان ډېر استعمالوي. غمه یې جوړه. هو مود هم ده نو دې وخت موډ یې دی اوس وخت کې. هو د اوس وخت دا خپله دلته افغانستان کې جوړېږي؟ هو دا خپله موږ دلته جوړوو. افغاني ټیکه ده یا جامه ده؟ هو افغاني جوړه جامه ده او رختونه هم مثال خارجي دي به دغه نو دی وطن خو. د دې قیمت څومره دی؟ دا 4200 ده. 4200 افغاني وروستی ریټ؟ افغاني هو. له دې نه نور نه کېږي؟ یو 4000 پورې کېږي. 4000 هو 4000. ای موږ مینوال که درته راشو بیا خاطر به یې وکړو نو یو څه اندازه. زما د ډېر خاطر کوي زما د مینوال که د کیمرمین یو شی به هم لیاز وکړو نو ستا هم د هغې هم نو یو څه اندازه نه خاطر به وایه زما د به ډېر لحاظ کوي که د هغه ښه دا هم افغاني دی که نه؟ هو دا هم افغاني ده. دا ګنډ افغاني دی ته وایي. نو زموږ استاد افغانان دلته هم استعمالوي بیرون هم مثال خارج ملکو کې هم استعمالوي. هو دا به بیا خارج کې هم ډېر مشتریان لري. هو دې قیمت په څو دی؟ دا هم 4.5 ده. 4.5 4.5 5,000 دا بیا ډېر مینوال لري که ده؟ ولا د دې خو موډ ډېر زیات و. دا اوس چې دی د دې شی نه مود ده نو وخت سره خو اوس هم دا افغاني دی دا وخت چلیږي مثال خارج ملکو کې خلک دا ډېر وچلېده هیوادوالو خو تر اوسه موډ نه دی تللی. مثلا که یو بل نوي جامې راسي مثلا دا شولې که نه دا یو کال نیم کال یا 2 کاله چلیږي ځکه نه وخت یې نوي دي مګر د دې ځای نشي نیولی. دا بیرته خپل زاړه پوم ته راځي زوړ اړخ ته راځي. دا خپل پوم له لاسه نه ورکوي. په دې کالو اړوند کې بیا دا ښه چلیږي. ښه صاحب لږ مخکې راشئ نو دغه ښه مثال خال او موره ده نو دغه د مو د دې شپو ورځ کې دا دې وخت کې دې ته کوم نوم اخلي؟ دغه خال او مرۍ پکې لګېدلې ده. خال او مرۍ. هو خال او مرۍ نو دا هم خلک استعمالوي. خلک خوښوي ډیزاین هم نوی ده په حساب. هو د دې حساب بیا څنګه دی؟ دا جوړه چې دی بیا 6.5 روپۍ ده. 6.5 زره. دا دلته دا د خپلې جامې دي؟ هو دا خپله هو دا موږ خپله جوړوو او دغلته د لاس کار ده او همدغلته جوړېږي تیارېږي بیا مینه. دغه اکثره دکاندارانو ته زه ډېر ځم هندي او پنجابي ډېر ورسره وي او تاسو سره ماشاءالله فکر کوم ډېری افغاني دي. خو هغوی خو داسې ده چې هغه تیار کالي راوړي پنجابي یا مثال ګرد هغه سیټونه او تیار جوړي او دا چې دی زمونږ د خپل د لاس کار ده خپله موږ جوړوو. هغه چې دی بیا د مثال بیرون ملکونه یا د هند نه یا د چین نه راوړي هغه خارجي شی نه دي تیار هغه جوړ راځي او دا چې دی زمونږ د لاس کار ده زمونږ دا خپله جوړ دا خپله جوړ فرمایش خلک درکوي. او فرمایشتي شی نه څوک فرمایش ورکوي چې دغه شی ماته جوړ کړه بیا هغه موږ ورته تیاروي. په دغه جامو کې دا کومې چې تاسو جوړې کړي دي په دې کې ډېر زیات کوم رنګ او کومه جامه ډېره خرڅېږي؟ دغه سرمایي رنګونه هم خلک خوښوي او بانجاني تور هم خلک خوښوي. تر زه دا تور ته ورسو تور رنګ ډېر ښکلی رنګ دی او ډېر زیات مینوال هم لري. نو تور رنګ د دې حساب بیا سره کم دی دا مو لاسي کار کړی؟ دا لاسي کار ده نو ډېر داسې کار څه ده ډک کار دی دنه هم ډک کارونه یي خو دا هم ښایسته کار ده نو په دې باندې راځي تقریبا جوړه باندې 2.5 زره. 2.5 زره څومره خوندور کار یې په کړی دلته وګورئ.
دا نو لاسي کار دی دوی دلته کار کوي یا ماشیني دا لاسي کار دی دا لاس کار دی دا لاسي کار دی د کرارې کار دی او ډیر ښکلی کار یې پې کړی یو خو رنګ تور دی او بل دا کار هم چې ښکلی پې وشي بیا نو څه خوند کوي او دا ډیره ښکلې جوړه هم ده که څه وایي استاده نه ښایسته ده او خلک یې خوښوي ډېره او ځکه قیمت هم لوړ دی او قیمت هم لږ جګ ده نو خلک یې خوښوي دغه او مینهوال یې ډېر خلک مینهوال یا لیدونکي هم او لیدونکي هم زیات دي خوښوي ډیره مننه لوکس به بالکل وي په همدې دکان کې او دلته ماشین کار هم ته حاجي صاحب دلته او د هلکان کار کوي دا زما کاریګر هم ده او زوی مې هم د کار کوي نو هلته کاریګران نور هم شته دي چې کارخانه دلته کار کوي هغوی په هغې بل ځای کې ده ستاسو په اجازه د سره به مې یو څو خبرې وکړو څنګه یې وروره السلام علیکم طبیعت ښه دی شکر ده وخت تېري ښه ده شکر ده خیر کیمرې ته خو ځان ور معرفي که خیر بس امید زما نوم امید ده او بس دغلته کار کوم بس استاد امید څنګه یاست شکر ده الله تاسو ښه دی مننه د ماشین کار کوي ماشین کار کوم بس خیاطي کوم مثال کنه څوک فرمایش ورکوي او ډیزاین راوړي عکس راوړي ما هغه شی ورته جوړوم بیا کله دې داسې کړي دي چې یو چا اصلي مرۍ درنه غوښتي او تا کچه کار کړی نه داسې نه ده کړی خو بس کوشش کوو چې هغې نه ورته ښه کار وکړو پیسې نه ورنه مالې اوس داسې ونه وایي چې تر اوسه مو نه دي کړي خو آینده کې پلان ورته لرو خو ښه بیرته خبره جوړه کړه دا راته وایاستئ چې څومره وخت کېږي دغه کار کوې زما خو ولا ډېر وخت کېږي بس دا مې پلار ده استاذ او نو د ماشومتوب نه بس همدا قسم هم ده نو همدې کې بس راغږ شوی است مسلکي یې مسلکي است ډېر ښه دلته فکر کوم مړی هم راغلل له خیره د خپرونه یې ور خلاصه کوم بیا به له خیره مړی ته هم ګورو ښه دا راته وایاستئ چې په دغه جامو کې کوم یو باندې د ډېر کار کړی او ډېر ستړی کړی ولا کارونه خو مختلف دي نو ډیزاین یې کنه نو ښه دي بس موږ ته ټول آسان ده خو بیا بعضې ډیزاینونه دي لږ سخت ده لږ سخت وي مثلا کوم ډیزاین ډېر پازاب کړی دا بس ګنډې افغاني لږ پازابول زیات کوي پیتې پکې دا سلمم همداسې مثال د لاس کار ده که نه نو پازابول لږ کوي نو وخت نیسي که نه په وخت سره کېږي ټیم هم غواړي که نه او نو بس زمون کار ده مونږ پکې مختص نو بس لګیا ستو څنګه پیسې ګټل اسانه دي نه بس هر څه کې سخت ده نو بس خپل کوشش کوو همت کوو چې به حلالې پیسې ګټل سخت او بس دا خو ده دا پیتې دا ماشین دا کار او دا ډېره حوصله غواړي دا مقصد ډېر او بعضې داسې وخت راځي چې زمونږ ګوته پستنه باندې بس خوږېږي نو داسې وختونه هم راځي که یو سړی جوړ لباس درته راوي مثلا ګنډلی وي او خالی دغه په اصطلاح باندې مرۍ نه ډیزاین ورکوي بیا په څو ورته کوئ بیا مختلف دي نو کار ته ګورو چې څومره پکې خواري ده بیا ورته مثلا له څونه نیولې تر څو پورې خو یو مثال سامان ورته خپله راولي 500 نه نیولې د برز 100 زرو په 1200 رقم شته نو بیا ډیزاین ته هم ګورو کار ته هم ګورو چې څومره دی کې کار ده که نه دی څومره وخت بیا چمتو کوئ بیا وخت ګورو ډیزاین ته مثال 2 ورځې هم کېږي یو ورځ کې هم کېږي 3 ورځې کې هم کېږي مختلف ډېره مننه او خیر است مننه ډېر مننه لیدونکو راغلو دلته بله ښه بخته دا وایم چې یو خو افغاني جامې او بل د دې تر څنګ خپله دوی کار پکې کوه دا ډېره ښکلې خبره وه نو تاسو ټول قدرمنو هیوادوالو نه ډېره زیات مننه چې زموږ خپرونه مو تر وروستۍ راسره تعقیب کړه له موږ سره پاتې شئ او خپرونې در سره تعقیبوئ زموږ هره خپرونه په کلتور به وي په وطن به وي او په دودونو به وي دا یې مو وساتئ سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې